القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او ندی الله چې ضایع کړي ایمان یعنی المنځ تاسې ای مؤمنانو، بشک الله په خلکو یعنی په مؤمنانو باندې خامخا ډیر مهربان دی. یعنی یهودان ویل کله چې مو اصلي قبله بیت الله و، نو ستاسې د دومره مودې هغه لمونځونه چې د بیت المقدس په طرف مو کړي دي ټول ضایع سول. ځینې مسلمانان ته داسې شبهې ورولوېدلې کله چې بیت المقدس زموږ اصلي قبله نه وه، نو هغه مسلمانان چې په هغه حالت کې مړه سوي دي د هغوی په ثواب کې به هم نقصان واقع سوی وي. البته ژوندي مسلمانان به په راتلونکي زمانه کې د هغه تلافي وکړي. نو دا آیات نازل شو کله چې تاسې یوازې د خپل ایمان او د پاک الله د اطاعت د کبله د بیت المقدس په لوري لمونځ کړی دي، نو ستاسې اجر او ثواب ته څه زیان نه پیښیږي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. په تحقیق سره وینو موږ یعنی بیا ګرځول د مخ ستا په طرف د اسمان، نو موږ به وګرځو خامخا تا هغې قبلې ته چې ته یې خوښوې. یعنی کله چې مسلمانان ته د یهودانو طعنې او پیغورونه ورکول او ویل دا نبی چې زموږ له شریعت څخه مخالفت او له ابراهیمي دین سره سم کار کوي، ولې زموږ د قبلې په لوري لمونځ کوي؟ نو ځکه د دغو سببو له امله په هغه زمانه کې چې دوی د بیت المقدس په لوري لمونځ کاوه، نو د هغه په زړه کې تل داسې خبرې ګرځېدلې که د الله تعالی جل جلاله د لوري حکم راکړی سي چې بیا د کعبې په لوري لمونځ وکم او په دې شو کې به یې کله کله د اسمان په لوري مخ اړاوه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نو وګرځوه مخ خپل په لوري د مسجد حرام یعنی کعبې ته په لمانځه کې، یعنی د کعبې شریفې په لوري مسجد الحرام یې ځکه بولي چې هلته مقاتله کول، د حیواناتو ښکار کول، د ونو او وښو پرې کول او نور شان دا حرام دي. کله چې د قبلې د تحویل دا حکم نازل سو، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د قبا په مسجد کې د سهار لمونځ کاوه. مخونه یې شام خواته وه. هغو ته یو سړی راغی، ورته ویل چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم آیاتونه نازل سول چې پکښې کې قبله د کعبې شریفې خواته وګرځول سول. نو لمونځ کوونکو په لمانځه کې کعبې شریف ته مخونه را وګرځول. صحیح البخاري حدیث نمبر 4490. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. او په هر ځای کې چې اوسئ نو وګرځوئ یعنی تاسې مخونه خپل یعنی په لمانځه کې په لوري د هغې کعبې، یعنی په سفر یا په حضر کې، په مدینه منوره یا په بل ښار کې، په وچه یا په دریاب کې، په غره یا په ډاګ یعنی صحرا کې، یا په خپل بیت المقدس یا په بل کوم ښار کې، هر چیرې چې یاست د بیت الحرام په لوري لمونځ ادا کړئ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. او بېشکه هغه کسان چې دوی ته ورکړل سوی دی کتاب خامخا پوهیږي دوی چې بېشکه دا استقبال الکعبه حق دی د لوري د رب د دوی، او نه دی الله غافل له هغو کارونو څخه چې کوي دوی. یعنی هغه اعتراضونه چې کتابیانو یې د قبلې د تحویل په نسبت کوي، هغوی ته هیڅ غوږ مه ایږدئ، ځکه چې د هغوی په آسماني کتابونو کې دا خبره ښکاره ده چې خاتم المرسلین صلی الله علیه وسلم به د څه مودې د مخې بیت المقدس په لوري لمونځ کوي او په پای یعنی آخر کې به د کعبې شریفې په لوري لمونځ کوي. او دا
هغو ټولو ته معلوم دي چې د محمدي امت صلی الله علیه وسلم او دائمی قبله به د ابراهیمي دین سره سمه وي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. او قسم دی خامخا کتراوړي هغو کسانو ته چې ورکړه سوی دی دوی ته کتاب په هر قسم دلیل سره، نه به سي تابع دوی د قبلې ستا او نه به یې ته یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم تابع کېدونکي د قبلې د دوی او نه ځینې د دوی تابع کېدونکي د قبلې د ځینو نورو سره. یعنی دوی داسې معتصب دي که ته هغه ټولې ممکنه الوقوع نښې دوی ته وښیې خو بیا هم ستا قبله نه مني. دوی خو په دې غوښتنه او آرزو کې دي چې په څه ډول تاسو د خپل ځان تابع وګرځوي، مګر د دوی دا خیال چټي او باطل دی. ته هیڅ کله د هغوی د قبلې متابعت نسې کولی، ځکه چې دا د کعبې استقبال تر قیامته پورې نسي منسوخ کېدلی. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او خامخا که بالفرض تابع سې ته د خواهشاتو د دوی وروسته له هغه چې راغلی تا ته له علمه یعنی چې وحی دی، بېشکه ته به په دغه وخت کې خامخا یې د ظالمانو څخه. یعنی قطع نظر د دغو دلایلو څخه که د لږې مودې له مخې دا ومنل سي چې نعوذ بالله زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتابیانو د قبلې متابعت د وحی د نزول او یقیني علم څخه په خلاف وکړي، نو په دې محال تقدیر دوی بېشکه د بې انصافانو د ډلې څخه شمیرل کیږي او له یو نبي څخه د داسې شنیع امر کېدل ممکن الوقوع نه دي. نو ښکاره سوه چې د کتابیانو د قبلې متابعت د تاسو څخه له سره ممکن نه دی، ځکه چې بیخي له علمه چپ دی، یعنی جهل او ګمراهي ده. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.